د هیواد لرغوني غزني ولایت د شمال زون په کچه د سرپل، جوزجان، بلخ، فاریاب او سمنګان ولایتونو یوې ډلې ځوانانو د سولې، مینې او یووالي پیغام د لیږد په موخه سفر وکړ. د غزني ولایت اوسیدونکي د شمالي ولایتونو د ځوانانو په راتګ باندې خوښي وښوده او د دوی د ښه راغلاست په موخه یې لویه غونډه جوړه کړې وه چې پکې د ځوانانو ترڅنګ یو شمېر سیمه ییزو مسؤلینو هم ګډون کړی و. خوشبختانه نن د شمال زون د ولایتونو ځوانان چې شمېر یې شاوخوا 15 کسانو ته رسېدل د غزني ولایت راغلل. په ټوله کې د غزني د درنو مجاهدو ولسونو له تود هرکلي سره مخ شول چې د ولایت مقام کې د خلکو له طرفه ورته د دې د هرکلي ته غونډه هم نیول سوې وه. یاده ناسته کې د غزني مرستیال والي د شمال زون ځوانانو په راتګ خوښي وښوده او په ټولنه کې د ځوانانو په اهمیت او اغیز خبرې وکړې. که تاسو تاریخ ته نظر واچوئ، تاریخ موږ ته ښیي چې هر بدلون، هر انقلاب او هر مثبت تحول د ځوان نسل لخوا پیل شوی دی. که د اسلام تاریخ ته نظر واچو، د بدر او احد غزاګانې د همدغه صحابه کرامو او د دې هجرتونه او د دې قربانۍ وې، هماغه هم ځوانان وو. ورته مهال د شمال زون ځوانان وایي د سفر موخه یې د مینې یووالي پیغام رسول دی. ما میخواهیم که یک روابط خوبی برقرار بکنیم، هرچند ما یک ملت هستیم و روابط خوبی داریم. میخواهیم این روابط خود را بیشتر مستحکمتر بسازیم. جای بس و افتخار است که امارت اسلامی افغانستان امروز امنیت تامین کرده. ما افغانهای سمت شمال آمدیم، در سمت جنوب از اینا بازدید کردیم. میخواهیم که تجارتی با اینا داشته باشیم. باید وویل شي چې څو موده وړاندې د سهیل ختیځ زون ځوانانو د ورته هدف په موخه شمال زون ته سفر کړی و.